د قرآن د دغه لوستل شوي حصې لفظي ترجمه دا ده: اے مومنانو، اللہ جل جلالہ خطاب کئی مومنانو بندگانو تا. اے مومنانو، لا يسخر قوم من قوم، سوک د چا پورې خندا نه کوي. یو نارینه دی بل نارینه پورې خندا نه کوي. وجه دا ده چې څوک چا پورې خندا کوي دی په هغه پوه نه دی کیدی شي د هغه درجه د الله رب العزت په نسبت باندې د دې خندا کوونکي انسان نه لویه وي. ما عرض دا کوو چې ما تا ته به یو سړی سپک ښکاره کېږي، بېکاره به ښکاره کېږي، کمزورې به راته ښکاره کېږي، خو دا علم خو الله ته دی. څوک عظمت والا دی څوک نه دی، څوک د لوی درجې والا دی څوک نه دی، دا خو الله ته علم. نو کله کله د الله رب العزت معامله بیا د داسې خلقو سره په دنیا کې داسې ښکاره شي چې په هغې باندې خلقو ته عبرت ورکوي. دا واقعات الله پاک په دنیا کې د مخلوق د عبرت دپاره ښکاره کوي چې خلک عبرت واخلي. لوی بزرگ دی جنید بغدادي رحمه الله، او دا ډېر عجیبه واقعات. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمائی او دل جمعہ تلاړم چې مې وکتل یو ښه قوي توانا مضبوط بنده دی او هغه سوال کوي. خیر غواړي. نو زما په دې زړه کې د هغه نه کرکه چې روح جوړ دی، توانا دی، طاقتور دی، مضبوط دی، او دا سوالونه کوي. دې زړه کې مې هغه ته سپک نظر وکړو. فرمایي د شپې مې خوب ولید او څوک راته وایي چې دا مرده پروت دی، د ده غوښې وخوره. نه ما انکار چې دا مرده غوښې څنګه وخورم. نو چا چې ما ته وی چې د دې مرده غوښې وخوره، ما انکار وکړو چې د ده غوښې څنګه وخورم. نو هغه ما ته وایي چې د مرده غوښې خو تا خوړلې دي که نه؟ د مرده غوښې خو تا خوړلې دي. د مرده غوښې خوړلې هغې ته ووایي چې د ده په زړه کې هغه انسان ته سپک نظر راغلی چې دا روغ جوړ دی او دې سوالونه کوي. نو دی ورته وایي چې ما خو په خولې هغه ته څه ویلي م نه دي، غیبت مې م نه دی کړی، او بېشکه څوک چې د چا غیبت کوي دا غیبت کول داسې دي لکه د مرده غوښې خوړل. نو ما خو هغه ته په خولې څه ویلي دي. نو چا چې ما ته وی چې د مرده غوښې وخوره، هغه ما ته جواب راکړو چې ولې دا غیبت یوازې په خولې باندې کېږي. د غیبت تعلق خو یوازې د خولې سره نه دی، په زړه کې م غیبت کېږي که دا تا چې د هغه باره کې کم خیالات په زړه کې راغله، ستا په زړه کې دغه خیالات راتلل، دا د هغه غیبت و.
او ورته ګوره اول خو خبره په زړه کې راځي بیا په خولې باندې راځي که نه د عربۍ یو شعر دی ان الکلام لفی الفؤاد ان الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وہی خبر اول د انسان پزړه کې راشي بیا د انسان دا جبه د زړه ترجمه نیو کې نو په خولې باندې خبره وکړي اول خو خبره په زړه کې راځي که نه بیا په خولې باندې راځي نو تا چې په زړه کې هغه ته دا کومه طعنه ورکړله او زړه کې دې دا خیال راغی چې روغ جوړ دی غټ کټ دی او دې سوالونه کوي دا تا د هغه غیبت وکړو په زړه کې جنید رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا خوب مې وکته نو زه د معافی په غرض باندې هغه طرف ته لاړم چې معافي ترې وغواړم دا معافي غوښتلم چې د انسان نه غلطي وشي او دی په خپله غلطۍ باندې پوه شي او د غلطۍ احساس ورته وشي دا معافي غوښتلم د انسان کمال دی ډېر خلک دا شته ښه ورته پته وي چې ما غلط کار وکړو ښه ورته پته وي زیاتۍ مې وکړو ظلم مې وکړو سپک مې کو بل لیکن معافي نه غواړي ولې ځان ورته لوی ښکاري ځان ورته اوچت ښکاره کېږي چې ښه زه به د نه اوس معافي غواړم الله دې مونږ او تاسو له غرور او تکبر نه وساتي دا مرض نن عام دی دا عام دی دا مرض جنید رحمت اللہ علیہ فرمائی زد معافی پا غرض بانی اغا بندت ورغلما لا ورجخ شوی نوما ورجخ شوی لا نو وچه غد اولیدم نو دا قرآن پاک دا آیت ویلو ان اللہ یقبل التوبة عن عباده اللہ رب العزت مہربان ذات دے دا بند توبہ قبلی دا غرض دا دے کہ دا پیغم چی تمانا معافی غستو دا پارا روان دے زدر تا معافی کوم خو اللہ تا توبہ باسا چی آئندہ دا پارا دا غسی حرکت آئندہ دا پارا بیا دا سی اللہ پاک دے منگا ہوتا سا ٹھوڑا تا توبے توفیق نصیب کی توبے سر اللہ پاک انسان تا گناہ معاف کئی اللہ معاف کئی توبے سر توبہ بانے اللہ پاک خوش آئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين